دغو ځوانانو د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو له دریو څانګو کرنې، وترنرۍ او انجینرۍ له 2 کلنې دورې وروسته د فراغت مراسم ولمانځل. په همدې حال کې د دې ادارې مشر وایي د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټوټ د هیواد د پرمختګ په برخه کې یو له مهمو علمي څانګو څخه دی او دغه اداره د ځوانانو په روزنه کې مهم رول لوبوي. نن ورځ دغه کمپلیکس درې انسټیټونه د دې نه تقریبا موږ شپږ اتیا فارغین لرو چې مختلفو رشتو نه فارغه شول، 14 څوارلسم نه. نو دیو دپاره انشاءالله موږ آینده کار په لاره اچولی دی چې دوی کوشش وکړي او هغه بازار کار مطابق دوی هلته خپل کارونه شروع کړي. بلخوا دغه انسټیټوټ یو شمېر فارغان د هیواد د ځوانانو د ودې او پرمختګ لپاره د رامنځته شوو فرصتونو ستاینه کوي او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غواړي چې دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. الحمدلله امنیت برقرار است و فقط خواست ما همی است که زمینه کار و زمینه تحصیل برای قشر جوان ولایت بلخ و تمام افغانستان برابر بسازند. حمایت دولت هم ما میخوایم از این ادامه تحصیل و یک کار و بار به ما مساعد شود که مصروف کار باشیم. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټوټ ریاست د دغه ولایت یو له مهمو ښوونیزو ادارو څخه دی چې د یاد ولایت په مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو کې 8 لیسې او 9 څانګې لري.